نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في القرآن المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم: وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحنا والطير وكنا فاعلين. صدق الله مولانا العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العجماء جرحها جبار والمعدن جبار والبئر جبار والركاز فيه خمس متفق عليه. صدق الله مولانا العظيم وصدق النبي الكريم وصلى الله تعالى على خير خلقه وعلى جميع الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. آمين يا رب العالمين. زما د ایمان او د کلمې ورونو، زما مسلمانانو ورونو، الله جل جلاله چې کوم ارشادات او نبی صلی الله علیه وسلم په کومه لار باندې تللی، الله تعالی دې هماغه لار زمونږ نصیب کړي او ورځ په قیامت کې راته عملنامه په ښي لاس باندې راکړي. کوم آیاتونه چې ما ولوستل دا آیاتونه د سورة الانبیاء اتیا او اتاویا او نهاویا آیاتونه دي او دې کې د سلیمان علیه السلام او د داود علیه السلام په د فیصلې په حق باندې خبرې کوي. او نن زمونږ موضوع د قانون جزا مطابق او د جنایات مطابق هغه جنایات دي کوم چې د حیواناتو نه پیدا کیږي او هغه جنایات دي چې کوم یو په فروعي شکل باندې یو ځای او بل ځای پیدا کیږي، د هغې په باره کې بحث کوو. نو په دې لحاظ باندې داود علیه السلام او سلیمان علیه السلام دې آیاتونو ته راځو چې دلته ذکر یې شوی دی. الله جل جلاله فرمایي: وداود وسليمان إذ يحكمان. داود علیه السلام او سلیمان علیه السلام دواړو ته پلار او زوی ته الله جل جلاله د فیصلې حکم کړی او یو حاکمان یې ګرځولي. سره د دې چې پیغمبران هم وو، نو الله جل جلاله ورته پادشاهي هم ورکړې وه او خلافت ورته هم ورکړې وه، د ځمکې په مخ بیا حکمونه هم کول. نو الله جل جلاله داود او سلیمان علیه السلام دواړه د دوی د حکم والا یا د حکم صاحبان ګرځولي. نو دوی حکم یحکمان حکم یې وکړه فی الحرث، په هغه زراعت کې یا په هغه کرهڼه کې چې هغه د مالونو د خواره اذن فشت چې کله اذ نفشت چې کله هغه ګډو او هغه مالونو او حیواناتو خوړلی و، هغه حرث او یا هغه کشت یا هغه باغ، فيه غنم القوم، هغه د قوم ګډانو او پسونو او د قوم هغه حیواناتو د هغې فصل او باغ خوړلی و. وکنا لحکمهم شاهدین. الله جل جلاله فرمایي موږ د دې دواړو د حکم حاضرېدونکي یا حاضر یو موږ د دوی په حکم کې چې دوی څه حکم کوي. ففهمناها، موږ پوهه ورکړه چاته؟ سلیمان علیه السلام ته. وکلن او هر یو د داود علیه السلام او سلیمان علیه السلام نو آتینا حکما وعلما، ورکړی و موږ دې دواړو ته علم او حکم. وسخرنا او موږ دوی ته مسخر کړي، یعنی داود علیه السلام ته داود الجبال ټول غرونه، یسبحنا چې تسبیح به یې ویله، والطیر او ټول هغه مرغان د دې سره به تسبیح ویله. وکنا فاعلین او موږ همدغسې کړنه کوونکي یو. د رسول صلی الله علیه وسلم حدیث په دې باب کې داسې دی چې رسول صلی الله علیه وسلم فرمایي، ابي هريره رضی الله عنه روایت کوي د رسول الله صلی الله علیه وسلم: العجماء، ټول چارپایان یا حیوانات چې دي، جرحها جبار،
د هغوی زخمی کول یا د هغوی نه تکلیف رسیدل انسان ته یا زخم رسیدل جبار دا هدر دي او باطل دي. یعنی هغوی باندې څوک کوم خاص قید نشي خېجولی او نه د انسانانو باندې محاکمه کولی شي. بیا فرمایي چې دغه خپل حیوانات په دې ترتیب باندې والمعدنو کوم چې معدنیات او کانونه دي که په هغې کې یو څوک ولویږي یا څوک یې په اجاره باندې واخلي په هغې کې اجاره وي او یا خدمت ورکوي جبارون هغه هم هدر دی. ولبئر او که یو سړي په کوی کې یو څوک لیږي جبارون هغه هم هدر دی. او ورکازو او د رکاز دپاره هغه خزانې چې په جاهلیت کې دي او یا هغه معدنونه چې دي چې د هغې نه کوم حاصلات راوځي د هغې دپاره خمس دی. یعنی په زکات کې به خمس ورته ورکول کېږي. اوس راځو دې ته چې اول د سلیمان علیه السلام او د داود علیه السلام دا فیصله څیړو او د هغې تفسیر داسې کوو چې سلیمان علیه السلام د داود علیه سلیمان علیه السلام د داود علیه السلام زوی او دواړو به په خپلو هغه رعیت کې او په خپلو هغه خلکو کې چې د دوی تابع وو هغو ته به حکمونه کول. شکل یا فعل داسې وشو چې الله جل جلاله د شپې د یو چا ګډان او پسونه او یا رمه هغه راغلتې او په یو باغ باندې ننوتله. ابن مسعود رضی الله عنه روایت کوي او هغه فرمایي چې دا باغ د انګورو او دا انګور نوی رسیدلی او د دې وږو ته جوړ کړي وو ځانونه. کله چې دغه رمه او پسونه راننوتل دې باغ ته د شپې نو هېڅوک ورسره نه وو، نه خپل مالکانو او نه د باغ مالکانو. دا باغ یې ټول خراب کړ، څه یې وخواړه، څه یې د خپو لاندې کړه او څه یې خراب تراب کړه. او ځینې علما داسې وایي چې دا یو بل فصل و، یا فرضاً د غنمو یا د جوارو یا د بل څه فصل و، خو په هر صورت باندې دا فصل د میږو او د هر څه خراب کړ. کله چې دا فصل خراب کړ نو سبا فیصله لاړه داود علیه السلام ته چې د شپې دواړه خلک د شپې د دغې قوم پسونو او حیواناتو زما باغ ټول پیمال کړی دی او ټول یې خوړلی دی او ما ته هېڅ شی پکې نه دی پرېږدي او زه یې داسې کړم چې زما هېڅ خواري ټوله عبس کړله. نو داود علیه السلام دواړو ته فیصله داسې اوروي، ښه ته قانع چې ستا پسونو دا باغ خوړلی دی؟ وایي هو، ما نه د شپې دا پسونه تلي او د ده باغ ته ننوتي وو. هغه ته وایي ستا باغ تلف شوی دی؟ وایي هو زما باغ تلف شوی. وایي ښه زما فیصله دا ده چې تاسو دواړو ته چې دغه کم یو د ګډو خاوند دی یا د پسونو خاوند دی د بیزو خاوند دی دغه ټولې بزې او وزې او ګډان به ورکړي د کم یو چې د باغ خاوند دی او د فصل خاوند دی دې ته به یې ورکړي تر څو پورې د دې تاوان جبیره شي. نو دلته چې دا فیصله وشوه هغه څوک چې د ګډو او د چیلیو خاوند و هغې خوار یو سپی ځان سره مخکې کا نور ټول شي نه ترې واخیستل شو او ټولې وزې او ټول قیمت کړلی شوې او برابر د سلیمان علیه السلام د داود علیه السلام د فیصلې مطابق د زراعت مطابق هغه ټول شي نه د هغې په تاوان او زمان کې ورکړل شو. اوس دلته دا وایي چې کله دا دواړه روان شو نو دواړه دا یو خوشحاله او ځکه چې دی د ګډو او د وزو خاوند شو او دا بل خفه و ځکه چې د دې نه هر څه لاړه او ټوله اسکي او دارۍ لاړه، فصل خراب شو. اوس د دې فصل خرابېدو دپاره خو هغې دپاره وزې ورکړل شوي او د دې دپاره هېڅ شی نه شو. نو دو دواړه ډېر خفه وتل. کله چې دروازه کې یا یو څه قدمه لاړل وړاندې نو ورته سلیمان علیه السلام په مخه باندې ورغی. کله چې سلیمان علیه السلام ورته په مخه باندې ورغی نو دواړه خفه یې ولیدل. ورته ویل ستاسو فیصله څنګه شوه؟ وویل زموږ فیصله داود علیه السلام داسې وکړه چې دا ګډې دې ته ورکړي او فصل همداسې پاتې شو او زه اوس د یو سپي سره ځم کور ته، ما سره نور هېڅ شی پاتې نه شو. نو دې دپاره ډېر زیات خفګان پیدا شو. سلیمان علیه السلام ویل ای کاشکې چې دا فیصله ما کړې وې نو ما به یو بله فیصله کړې وې. داود علیه السلام دا خبره واورېده، ورته ویل راشه زویه څه فیصله کول غواړې؟ ووایه ستا فیصله څه ده په دې کې؟ نو داود علیه السلام ورته وویل چې زما فیصله دا ده په دې کې چې کوم یو دا ګډې او چیلۍ دي دا دې د باغ خاوند ځان سره واخلي، د دې پی او ښودلي هم خوري، دې نه د وړیو نه استفاده کوي، د دې د نورو شیونو نه استفاده کوي، دا دې تر هغې پورې دې سره وي
او دا بل سړی چې کوم یو د دې ګړو دا باغ خوړلی دا باغ دې باغ بیرته هماغسې جوړ کړي او خواري دې پکې وکړي تر څو پورې چې دا باغ او زراعت بیرته سمسور شو او جوړ شو نو د دې بل سړي نه مدعي نه دي ګډې او بزې بیرته واخیستل شي اصلي مالک ته دې ورکول شي او باغ دې بیرته هم اصلي مالک ته ورکول شي نو دا فیصله وشوه د داود علیه السلام هم دا فیصله خوښه شوه او الله جل جلاله هم داسې فرمایي چې ما فهمنا دواړه خو زما بندګان دي د حکم دپاره مې مقرر کړي وو خو دې دپاره ما یو داسې یو فهم او پوهه ورکړه چې د هغې جګړه یې فیصله کړه او هغه هر یو دواړه خوشحاله خپلو کورونو ته لاړل نو د خوشحالۍ دپاره یې دا وویل او په دې برخه کې رسول صلی الله علیه وسلم هم دا فرمایي کوم یو څوک چې کوم حیوان چې څوک ووهي یا په ښکرې ووهي یا یې په خوله او په غاښونو باندې وچیچي یا یې په لغته باندې ووهي نو هغه ټول څه شی دی جرحها زخم د هغې وهل د هغې جبارن دا هدر دي او باطل دي نشي کولی چې تاوان چانه واخلي همداسې که یو سړی معدن وي او کنیه معدن د هغې په خاوره او د هغې په ملکیت کې دی یا د سرو او یا د سپینو او یا د جواهرو او یا د بل شي معدن دی او یو سړی په لاره باندې تېرېږي او په دې کې پرېوځي په اصلي مالک باندې هېڅ تاوان نشته دی دا که مړ شو که زخمي شو د هغې باندې تاوان او جګړه او زمان نشته دی نه دیت پرې شته دی او که یو سړي ته داسې ووایي چې دا زما دا پیسې واخله او زما په دې معدن کې او زما په دې کوی کې کار کوه او کوی پې پرېوته هم په اصلي مالک باندې هېڅ شی نشته ځکه دی د اجورې په مقابل کې هلته ورغلی نه دی دې دپاره هو د معدن دپاره خپل ملکیت یا هغه ځمکه چې هغه مړه وي او دشته وي او د کوی دپاره هم هغه ملکیت چې خپل ملکیت وي او یا داسې یو عامل منفعه ځای کې وي چې خلک پرې فایده اخیستلی شي او یا هغه ځای کې وي کوم ځای کې چې مړه ځمکه وي فلهذا هلته که څوک کوهې وکني او څوک پکې ولوېده نو د هغه چا دپاره چې کوهي کنلی دی د هغې دپاره کوم تاوان نشته بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دا خو د دې سو او فی الرکاز خمس رکاز او معدن دواړه فرق کوي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي رکاز او معدن زمونږ حنفیان ټول دا وایي چې معدن او رکاز دواړه یو شی دی او شافعي رحمت الله علیه د هغې علما د هغې ډلې وایي چې رکاز هغه څه ته وایي چې هغه خزانې دي چې د جاهلیت د وخت نه پاتې شوي دي او سړی بېموزي او هغه مینده کړي نو په هغې کې به زکات ورکول کېږي په هر صورت باندې رکاز او معدن زمونږ په مذهب باندې فرق کوي او د امام صاحب شافعي په مذهب باندې فرق نه کوي په هر صورت باندې په رکاز کې یا په هغه پیسو کې چې هغه ځمکه کې خزانه شوي وي او څوک یې بېموزي په هغې کې الله جل جلاله ته پنځمه حصه ورکول پکار دي نو خمسن په هغې کې خمس دی اوس راځو دې ته چې حیوانات خو باغ هم خرابوي حیوانات خو هر څه خرابوي او حیوانات خو تکلیف هم رسوي سړي ته ایا دې دپاره کوم قانون او کومه جزا شته دی او که نشته دی دلته د حیوان دپاره درې شیان دي یا قائد دی ورته او یا ورته سائق دی او یا ورته راکب دی قائد هغه چې ته ویلی کېږي چې دا رهبري کوي مخکې روان وي او ټول مال ورپسې وي یا وروسته روان وي او دا ټول مال او چارپیان دی رهبري کوي راکب هغه چاته ویلی کېږي چې په یو حیوان باندې سور وي او دا رهبري کوي او ځي او راکب او قائد او سائق هغه څوک دی چې د پړي یې نیولی وي او کشکۍ او وړي نو اوس فرمایي امام صاحب شافعي وایي که چېرته دې حیوان د ورځې خرابی کړی او خپل خاوند ورسره نو راکب سائق او قائد ورسره نو او د ورځې خرابی کړی په لحاظه تاوان او زمان به ورکوي زمان او تاوان پکې نشته دی لکه دلیل نیسي دا چې عازب رضی الله عنه اوښه په یو باغ کې ننوته او هغه باغ یې ټول خراب کړ رسول الله صلی الله علیه وسلم ته راغی ورته یې وویل چې زما اوښې د دې عازب رضی الله عنه اوښې زما ټول باغ خراب کړی دی او ټول هر څه یې خوړلي دي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته په جواب کې وویل العجماء جبار په چارپیانو کې کوم ځای چې خراب کې په هغې کې کوم تکلیف نشته هغې کې تاوان نشته زمان نشته نو شافعي صاحب دا حدیث سند نیسي او وایي چې
د ورځې چې کوم یو مال کوم باغ خراب کی یا بل شی خراب کی فلهذا په هغې باندې تاوان نشته دی. او امام صاحب ابو حنیفه فرمایي چې یو بل حدیث باندې هغه دلیل نیسي، هغه په دې معنا باندې که چېرته داسې وي چې سائق ورسره موجود وي، راکب ورسره موجود وي او ورسره قائد موجود وي، نو تاوان او زمان لایق دی. ولې د تاوان او د زمان لایق دی؟ ځکه چې راکب کولی شي چې دا کنټرول کړي، څوک چې پیسور دی هغه کنټرولولی شي، قائد دا کنټرولولی شي. او کوم یو چې کوم راکب که ځان ته وي نو که شاته په لغته باندې یو شی ووایي هغه مسؤول نه دی، اما که په خپه باندې او په خوله باندې او په ښکر باندې کوم سړی زخمي کړي نو هغه مسؤول دی، راکب د دی. او قائد هم مسؤول دی او سائق هم مسؤول دی. تاوان به په درې واړو په شریکه باندې ورکوي، او که دې درې واړو کې یو موجود و نو هم زمان به هماغه یو سړی پرې ورکوي، تاوان به هماغه یو سړی ورکوي. ځکه چې تاوان خو وشو. نو ابو حنیفه رحمت الله علیه هغه وایي چې شپه او ورځ نه غواړي، که شپه یو پرسته وي. امام صاحب شافعي او ځینې علما په دې آیات باندې چې کوم یو ما ولوست چې اذن نفشت هغه د قوم د داود علیه السلام چې هغه کوم یو باغ یې خوړلی و، هغه وایي دا یې د شپې خوړلی و. ځکه د شپې خوړلی و چې د شپې خو څوک نشي کولی، د شپې په هر سړي باندې لازمه خبره ده. په عربي کې نفشت دا کوم چې قرآن کې راغلی د ورځې زراعت خوړل دي په مال او په چارپیانو باندې، او حمل هغه زراعت خوړل دي چې د ورځې وخوري، او نفشت چې د شپې کوم زراعت وخوري حیوانات. فلهذا دلته دوی دا دلیل نیسي چې کوم د داود علیه السلام فیصله خو د شپې په حیواناتو کې شوې ده. نور علما ورته دا وایي، جمهور علما ورته وایي چې هغه شریعت اوس نشته، موږ سره خپل شریعت دی او د خپل د نبي کریم صلی الله علیه وسلم شریعت کې، او هغې دغسې فرمایلي دي چې تر څو پورې سائق ورکې موجود نه وي، راکب موجود نه وي او کوم یو قائد موجود نه وي، نو دې باندې څه شی نشته. هو ځینې حیوانات داسې دي چې کوم یو حیوان لکه عقور وي، لکه سپی خوړونکی وي، پیشو وي، د خپل همسایه چرګوړي خوري، یا د هغې کوترې خوري، کبوتر د هغې خوري، او یا نور حیوانات د هغې خوري. مالک ضامن دی د دې ټول تاوان. ولې ضامن دی؟ ځکه ضامن دی چې دا باید وتړي او دا وساتي. هو که عام صورت باندې سپي وي او عام صورت باندې پیشکې وي او ګرځي را ګرځي، نو بیا په چا باندې زمان نشته دی، ځکه ټول حیوانات ګرځېږي. کوم سړی چې په خپل حیوان او دابه باندې سور وي او په داسې یو ځای کې ودرئ چې د هغې د ادرار نه، د هغې د قذراتو نه خلک په تکلیفیږي او ځای غلط وي او خلک زخمي کوي، دې زمان ورکولی شي او د باندې تاوان شته دی، دا دې باید تاوان ورکړي. او کوم ځای چې عام صورت باندې وي او د ده په وسه کې نه وي او نه وي ورسره خپل قائد ورسره نه وي، بیا زمان نشته دی، حیوان ته کوم تکلیف نشته، ده ته کوم تکلیف نشته دی. فلهذا د حیواناتو په حصه کې کوم سړی ته چې ضرر رسوي، نو که ضرر بیا د شپې او د ورځې تقسیم شوی دی. که د شپې ضرر ورسو، ټول علما داسې وایي چې د شپې هر څوک خپل حیوانات په کور کې تړي او بندوي، ربط کوي، نه یې پرېږدي چې بهر ته لاړ شي او دروازه ورته بندوي. او ځینې داسې خلک د ورځې خپل ټول باغونه ساتي. که چېرته د ورځې باغ وخوړ نو ځکه د خپل باغ نه یې ساتلی، دا د خپله خوښه ده. که په باغ یې وخوړ او بل چا زراعت یې ورته خراب کړ، نو دې باندې تاوان نشته، ځکه د ورځې دی مکلف دی چې خپل باغ وساتي. او د حیوان خاوند د شپې مکلف دی چې خپل حیوانات وتړي، فلهذا ضرر به منځته نه راځي. هو که یو سړی خپل حقول او خپل زراعت اوبه کوي او اوبه یې دومره ډېرې زیاتې شوې چې د بل چا تاوان، بل چا فصل ته تاوان ورسو، لکه موږ تاسو یو وتره یې ورته خرابه کړه چې سبا تخم کوي، نو نیم پټی یې ورته خراب کړ، نو دې داسې کو زمان یې په دې باندې دی، تاوان یې په دې باندې دی. که چېرته دې لاره نه وي بنده کړې یا اوبه یې اضافه راشپشې کړې وي چې باعث د تکلیف د هغه بلې ځمکې وګرځېده او تاوان وګرځېده، تاوان یې په دې اولین دهقان باندې شته دی. هو که داسې وي چې چېرته کوم صوف وي او یا سوړي وي او د دې اوبه دې تللې وي او د دې په توانایي کې نه وي هغه اوبه بندول، فلهذا دې دهقان ته او دې بزګر ته، دې زارې ته هېڅ تکلیف نشته دی او نه زمان ورکولی شي. دا د زراعت په هکله باندې هغه څه شی ځمکې یا څه شی چې خرابېږي او
که چېرته داسې وي چې په کوم ښارونو کې عمومي مرعا موجوده وي او حیوانات ټول خوشي کېږي او ټول ګرځېږي نو بیا هېڅ تاوان نشته ځکه هغه عمومي مرعا ته هر څوک سهار خپل ځناور او خپل چارپایل شړي او بیرته بیا ماښام راځي خپلو کورونو ته که عامه مرعا نه وي موجود او ښار ټول کورونه وي او ښار ټول پارکونه وي او ممانعت ځایونه ډېر وي فلهذا هر یو د ښار کوم اوسېدونکی چې وي او کوم حیوان لري هغه په دې باندې مکلف دی چې د خپل حیوان ټول تکالیف په لاس باندې واخلي او باید چاته ضرر ونشي رسولی دا باید د حکومت قانون وي او هیڅ وخت باید د دې قانون نه سرپیچي ونشي کړی بله دا خبره ده چې کله دا حیوانات زیاتیږي او کمیږي او یا چیزې کېږي خپل دې کې به خپله حساب ورکوي که اوښ والا وي زکات به ورکوي که د غوی والا وي زکات به ورکوي که نور عام ټول حیوانات که پسونو والا وي زکات به ورکوي هو که یو حیوان داسې وي چې په بازار کې ګرځېږي او یو ځل د یو جواهر دکان ته یا د یو طلا دکان ته ورغی او د حیوان خوله واچوله او د طلا یې وخوړه او خېټه کې نه ایستله یا دا جوهر یې وخوړ او خېټه کې نه ایستله اوس د دې څه علاج دی دلته علما دوه قسمه نظر لري یو دا لري وایي که چېرته د دې غوښه حلاله وه او یا مثلا غوا وه میخه وه یا پسو یا ګډو یا چیلی وه نو دا کولی شي چې حلال یې کړي او خپل جواهر ته یې بېرته راوباسي هو که چېرته خوراک د غوښې حلاله نه وه د هغې به څه کېږي مثلا خر دا جواهر وخواړه یا اس دا جواهر چې غوښه یې حلالېدو ته نه وي کریح وي نه یې خوري دا به څنګه چل کوي نو وایي علما چې د دې تاوان په مالک باندې دی ځکه چې دې جوهر خوړلی دی باید خپل هغه څه چې و باید درست سائق او قائد او راکب باید دې قانون باندې پوهېدلی چې باید دا یې نه وي خوړلی په هر صورت باندې دا او د حیواناتو په برخه کې دغه جرمونه چې کوم یو کېږي هو د زمري بچی که چېرته بیا مځي مړې کوي که شیر بیا مځي مړې کوي رسول الله صلی الله علیه وسلم که مار ګژدم ګورئ هغه مړ کوي چلپاسه چې چرته ګورئ هغه مړه کوي ځکه دا باعث د مرضونو او د تکلیفونو زنبور چې چرته یا کومه مچۍ ګورئ توره وي او که زیړه وي هغه مړه کوي هو زنبور عسل مه مړ کوئ چنډخه یا بقه مه مړه کوئ هدهد مه مړ کوئ هدهد هغه مرغه دی چې د سلیمان علیه السلام په قصه کې راغلی دی هغه مه مړ کوئ هغه شیونه چې نښې رسوي پیشو مه مړه کوئ که سپي چېرته داسې وي چې ضرر رسوي ټول امت ته عمر رضی الله عنه په خپل وخت و زمان کې ټول سپي راټول کړه او په یو لارۍ یو شي کې واچول چې هغه شی لکه یو شي کې واچول ټول یې وړه دوی ټولو هغه مرض لره د پم مرض یې لره هغه یې ټول واغستل کې خښ کړه او مړی کړه او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي که چېرته الله جل جلاله په دې نه خفه کېدلی چې دا امت یې ورته مړ نه کړمه نو ما به دغه ټول سپي به مې مړه کړی وي ځکه چې د دې هم لوښي ته تاوان دی مثلا موږ تاسو یو لوښي ولیسي یا لوښي کله لیسېدنې وکړي نو د هغې لوښي دپاره وزلې انځل پکار دي او ځینې امام صاحب شافعي وایي چې کلمه ویل پرې پکار دي د دې او باید خاوره باندې وینځل شي ځینې علما داسې نظر ورکوي چې خاوره کې هغه څه دي چې دغه د هغه میکروب کوي کوم یو چې د سپي په ژبه او په هغې په لعابو کې دي نو اوس کوم یو چې عقور دی او تکلیفي دی او خراب دی نو د هغې په مالک باندې د هغې حیوان ټول هر څه شته دی مثلا لیولی شي سپی هغه ووژنئ هېڅ وخت یې مه پرېږدئ ژوندی او که هغه څوک چې د دې سره بې پروایي کوي او خپل سپی په لاره کې ساتلی وي او هر څوک راځي او هغه خوري او هغې ته تکلیف رسوي نو دې سړي باندې زمان دی دې سړی به د وخت حکومت به یا قید کوي تعذیر به ورکوي او یا به سپی ته یې لرې کوي او مړ کوي به ورته بل رسول الله صلی الله علیه وسلم دا فرمایي کوی دې وکنه معدن دې جوړ کړه څوک پکې مړ کېږي که دا سړی په اجوره باندې وي که دا سړی په خپله خوښه باندې وي او که د دې سړي داسې وي چې په خپل ملکیت کې وي او یا مړه ځمکه کې وي ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي مړه ځمکه چې چا ژوندی کړه هغه د هغې ده فلهذا داسې ځمکو کې وي نو دې کې کم تاوان نشته که څوک پکې ولېږي نو هغه دې پکې ولوېږي معدن که چېرته راووته جواهر راووته پټرول راووته ډیزل راووته هر تیل چې راووته نو په هغې کې خمس دی
پنځمه برخه به ورکوي، حکومت ورکې حق لري، نو خمس به هغې ته ورکوي. معدن هم شخصي کېدلی شي، عمومي کېدلی نه شي. هو که د چا په خپل ملکیت کې وي او د چا په خپله ځمکه کې وي نو دا شخصي کېدلی هم شي. او د کوهي او د اوبو منافع څون زیاتې دي نو که یو سړی ځي په لاره کې ورولېږي او یا هغه دې باید احتیاط وکړي ور ونه ولېږي. که د چا په لاره کې دیوال وي او د دیوال یې داسې وي چې خراب وي او کوږ وي نو باید اطلاع وشي د کور خاوند ته چې دیوال دې لرې کړه، ځکه دا د خلکو لپاره ضرر کوي. سره د اطلاع که بیا څوک ور لاندې شو د دیوال لاندې د همدې سړي باندې ضمان دی او دا ضامن دی کوم یو چې د دیوال خاوند هو که چا اطلاع نه وي ورکړي او دیوال داسې نه وي چې د سترګو لاندې کوږ وي خو د راغورځېدو امکان نه وي، که بیا څوک ور لاندې شو نو بیا هغه پروا نه کوي. په هر صورت باندې دغه ټول هغه صورتونه دي چې جرمونه بررسي کوي، که د حیوان وي که د کوهي وي که د ټول هر څه وي. بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې شي نه مخکې بیا نور وعنه انه رسول الله صلی الله علیه وسلم یقول وای اطلع في بيتك احد ولم تأذن له فحذفته بحصاة ففقات عن عينيه ما كان عليك من جناح. وی څوک دې چې ستا کور کې ګوري او هغه د چون نه ګوري او ستا ستر او حیا دې اخلي، هغه سړی وولئ په حساتو باندې، سترګې پې ړندې کوي، دې کې زمان نشته. هو که ستا میلمه وي چېرته او تا میلمه راوړ کور ته په خپله اجازه باندې نو هغې کې بیا څه نشته. رسول الله صلی الله علیه وسلم یوه ورځ په کور کې ناست و، هغه سړی د ویښتو ورسره و لکه ګمنځې غوندې سر یې ګرو. یو سړي په کور کې داسې حجره کې ورته وکاته رسول الله صلی الله علیه وسلم ته، وایي که زه پوهېدلی چې ته زما کور ته داسې ګورې او بې اجازې زما کور ته ګورې نو ما به دا سړی اغوستی وی او ستا دا سترګه ما به پرې راړنده کړې وې. یعنې که څوک د چا کور ته بې پردې ګوري نو د هغې سترګې ړندول پکار دي. او که څوک داسې وي چې پردی نه وي نقاب یې نه وي او کور یې خالي وي بیا که څوک ورته ګوري د هغې پروا نشته. فرمایي رسول الله صلی الله علیه وسلم سعد رضی الله عنه روایت کوي او هغه فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په کور کې دا شی نه وشو او هغې مبارک وویلې چې تاسو ټول هغه څوک چې ستاسو کورونو ته ګوري او هغه څوک چې ستاسو کورونو ته بې اجازې ګوري د هغې سره هر څه عمل که کولی شئ په هغې باندې زمان نشته دی. یو بل سړی ورته راغی ورته وایي یا رسول الله صلی الله علیه وسلم یو سړی دی زما نه مال اخلي. ابي هريره رضی الله عنه رجل فقال یا رسول الله ارأيت ان جاء رجل يريد ان اخذ مالي. یو سړی دی یا رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ګوري یا ته وښیه ماته یو سړی دی راځي زما نه مال اخلي. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وایي چې مال لا فلا مو ورکوه خپل مال دی ورته مال دی خپل وساته. نو هغه ورته وایي ارأیته آیا ته ښودلی شې ماته دا چې هغه ما سره ته ماته وښایه داسې چې هغه ما سره قتال کوي او ما سره جنګ کوي زما په مال باندې او ما یې په زور اخلي. نو دی ورته رسول الله صلی الله علیه وسلم فقاتله هغې سره ته قتل وکړه، هغې سره جګړه وکړه په خپل مال باندې. ولې ورسره جګړه وکړه؟ بیا ورته وایي چې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم که هغه ما مړ کړي نو ورته فهو شهید انت شهید ته شهیدي. بیا ورته یا رسول الله صلی الله علیه وسلم که چېرته زه مړ شم خو زه خو به شهید شم، ایا ته ماته دا وښیه که زه هغه مړ کړمه څه به وي؟ وایي هغه فی النار، هغه به په اور کې وي ځکه تا سره یې په مال باندې جګړه کړې ده او د مال په وخت کې چې جګړه کېږي نو هغه ته خپل حق لري په دې باندې باید چې ته خپل مال وساتې د دشمن نه او د تکلیف نه. په هر صورت باندې رسول صلی الله علیه وسلم فرمایي چې که څوک خپله سلا وباسي په خپل رور باندې سلا باندې اشاره ورته وکړي، په توره باندې اشاره ورته وکړي، ټوپک ورته وښیي او ټوقه کوي او یا رښتې وي سلا ور باندې وکړي. وایي تاسو په دې باندې فکر کوئ چې شیطان به تاسو وغولوي او خپل رور به مړ کوي او یا خپل رور به زخمي کوي او تکلیف به ورته ورسوي. په بل حدیث شریف کې فرمایي که څوک اشاره بحدید د اوسپنې په یو شي باندې خپل رور ته اشاره کوي او ورته تومانچه نیغه نیغه کوي، ټوپک ورته نیغه نیغه کوي، توره ورته نیغه نیغه کوي، وایي تلعنه الملائکه حتی یدعها تر هغې پورې ملایک په دې باندې لعنت وایي تر څو پورې چې دا ټوپک بېرته لرې کړی نه وي. ولو که دغه سړی چې وي د اسلام ورور وي او که د خپل مور او پلار راوړی ورور وي نو د دې لپاره به هم تاسو ټوپک به نیغ نیغ نه کوئ او نه به هغې ته خپل ټوپک ښیئ او نه به ورته دا کوئ. او رسول صلی الله علیه وسلم فرمایي یو وخت به داسې راځي ځینې خلکو سره به
دم وي هغه موږ تاسو ورته دم خر ویو داسې یو پړی به ورسره وي او داسې یو د اوسپنې یو دم او یو داسې عصا به ورسره وي هغه به داسې خلک به وي ارهمه ته به وګورې ای راوي هغه څوک چې هغه به د دم د غوا غوندې یا د غوا د لکۍ یا د غوی د لکۍ غوندې به یو دم بیا په لاس کې وي او هغه به څه کوي هغه به پرې خلک وهي او خلکو ته به وي نو الله جل جلاله به دوی ته په دنیا کې هم جزا ورکړي او په آخرت کې به هم جزا ورکړي ځینې علما داسې تفسیر کوي وایي دا به هغه وخت وي چې کله په حاکمانو کې عدالت نه وي کله زورورې طبقې پیدا شي او خپل خلک وژني او د دوی په لاس کې مطروقې او تازیانې وي او د دوی په لاس کې دمې خر وي او یا بل شی وي او بیا دا خلک پرې وهي الله تعالی به دوی معذب کوي په دنیا او په آخرت کې ټول هغه څه چې هغه سعادت وي او نیکي وي هغه به ترې ټوله تروړي او اخلي به یې یو وچ کلک انسان یو بې حیا انسان به خلکو ته ښکاره کېږي او په آخرت کې به ورته هم جزا ورکوي بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ته به وګورې په آخره زمانه کې یا په یو داسې یو وخت به راشي چې دې کې به نساء کاسیات عاریات دې کې به هغه ښځې وي چې لوڅې به وي پټې به وي پټې معنا دا چې دې به پټې به وي ساري به یې اغوستې وي کورتۍ به یې اغوستې وي خو خېټه به یې ترې ښکاره کېږي مرۍ به یې ترې ښکاره کېږي څنګلې به یې ترې ښکاره کېږي مټې به یې ترې ښکاره کېږي لویې لویې جامې به یې اغوستې وي ښکته به په ځمکه باندې زنګېږي خو د دې د وجود هره حصه به ترې ښکاره کېږي د دې حصې کاسیاتې دي او د دې سرونه به داسې جوړ وي لکه د اوښ بوکان د غوښې نه ډک رپیدونکې خپل سر به شړقوي دوی به مائلات وي سمیلات د هغه چا لپاره چې د چا زړونو کې مرض وي د هغوی سره به نږدې کېږي خپل بویونه خپلې خوږې خبرې خپل حرکات و سکنات دا ټول به ورته ښیي تر څو پورې هغه مایل کړي د دې لپاره چې ورته نږدې راشي نو دا ښځې او دغه سړي په آخر د حدیث کې وایي چې دی به د جنت بوی به هم نه ګوري ځکه به یې نه ګوري چې د جنت د بوی لیدل هم ډېر ګرانه خبره ده په هر صورت باندې انشاءالله وخت پوره شوی دی وخت مې هم ستاسو ونیو عفو غواړم دعا کوو اله العالمین ربنا اتنا فی الدنیا حسنه وفي الآخرة حسنه وقنا عذاب النار وصلى الله تعالى خير خلقه محمد